فرعون نوم بتا سوریدلی دا خدای لوی دشمن او فرعون دا دعوه کړې و چې انا ربکم الاعلى وی زستا سلوی خدایم خبیث ورکوټه خدایم ځان یو دی لوی خدای زستا سلوی خدایم لوی بادشاہی دا لوی پروتوکول دی او خلقو به ورته خدای او په غټو غټو چوراهو کې چوکونو کې اوس خو زمونږ د سیاسي لیډرانو بوتان لګېدلي ابا د فرعون بوتان لګېدلي په لاره به چې څوک تل سر به یې ورته ښکته که خدای ورته وي او په کورونو کې ځان له واړه واړه د فرعون تصویرونه ساتلي وو ډانچې بوتان په کور کې به یې هغه ساتلي وو خلکو به سجدې ورته کولې په دې محل کې یو جینۍ اوسېدله زمون مفسرین ته په ماشته تعبیر کوي ماشته ګومنځ والا ته وایي وی دی به د فرعون د کور زنانه ول او د محل د ښځو له ګومنځ والا خو زما خپل سوچ دا دی زما سوچ دی چې دا یوازې ګومنځ وال څه ګران کار نه دی دا هره ښځه ځان له په خپله والی شي ګومان کوم چې دا د ډول سینګار ښځه وه لکه اوس چې سینګ دوکانونه کولو شوي دي بیوټي پارلر دغسې نوم یې دی که نه لک او دا ښځه چې ودیږي او یا چې ته ودونو لځي نو هغه فرمونو ته لاړ شي هغې کې مخصوصې ښځې وي هغې د ښځو ډول سینګار کوي رنګونه ولا برابروي ویښته ولا برابروي جامې ولا برابروي او سر ولا ګومنځئ خو دې ټولو کې ګومنځې له دخل دی نو ځکه پکې زمونږ کتابونو کې ګومنځه والا لیکي که دی وی چې سرخي سپیدي ولا کوي او لپسټک یې ولا کوي نو ممکن ده چې صحابه به وی چې دا لپسټک پکې لاسته وایي او دا سرخی سپیدی پکې لاسته وایي نو ګومن داسې شی دی چې پاره زمانه کې استعمالیږي د دې وجې نه زمونږ کتابونه ماشته لیکي ګومنځې والا نو یو ځل یې د فرعون لور و هغې له ګومنځ والا ډول سینګار یې ولا کو دا ګومنځ ته په ځمکه پرېوته نو قانون دا دی چې د مسلمان نه کلم داسې ډغره وخوري د ده په خولې غیر اختیاري د الله نوم راځي چې ګومنځ پرېوته نو دې جینۍ وی الله دا سوچ یې نه دی چې د فرعون لور راته ناسته ده الله نو فرعون هغه لور ورته وایي وی دا اواز د چاته وکړه دلته خو یو ځای او یو تی بل څوک خو نشته پوه شوه وی دا مې خپل رب ته اواز وکړ خپل خدای ته مې اواز وکړ ورته وی زما بابا یادی ستا رب خو زما بابا دی زمړی وي ستا بابا سټیزن دی هلکه ګورې دا کتاب کې نشته ها دا د دې سیاق او سباق نه معلومیږي اسې نه چې راپسې سبا ټیلیفونو کې چې دا ټیزن لفظ په کوم کتاب کې دی سیاق سباق حجتي مفهوم منطق او مفهوم دواړه حجتي دا قانون دی وی ستا بابا سټیزن دی او زما د بابا توهین چاته دی چغه وانه وی ما خپل رب ته رب څوک دی هغه ذات دی چې دا ټول کائنات پیدا کړي فورا اطلاع فرعون ته ورسېده بابا هغه زمونږ بیوټي پارلر جینۍ چې ده اخستانه علاوه بل رب مني فرعون خو پوهیو چې دا خو د موسی علیه السلام مسله ده خبره خو ښکاره شوې نه ده وی ښه وی فورا یې اډر وکړه سمن جاري کړه وی دا جینۍ حاضره کړې ګومنځې والا جینۍ فرعون ته میدان ته حاضره شوه وی تا بل اوس چا ته چغه وانلې ده زما د لور په مخ کې وی ما خپل رب ته چغه وانلې ده رب دې څوک دی ډوډۍ خو زه درکوم وی رب زما الله دی ښه ډوډۍ زه درکوم تنخوا زما لاس کې راکړه ما تنخوا بنده کړه ډوډۍ به درکوم او به زه درکوم او جون دې د ما د لاسه د محل کې د کمره ما درکړې دلته ما سره په کور کې درنه اوسېږي نو که زه در باندې دا شپه ورځ بنده کم او دا ډوډۍ اوبه بندې کم جون به دې م تبی دارو درمل هر څه درکوم رب زیم او بل څوک بلې چغې بل چاته وی جینۍ ورته وي ستا رب څوک دی ستا پلار چا پیدا کړی ستا پلار له ډول چا ورکوله او په دې کبان په دریاب کې هغې له ډوډۍ څوک ورکوي او په دې اونو کې او په دې هوا کې چې دا څومره مارغان چرن پرن دي دې له روزي څوک ورکوي رښتیا وایه څوک ورکوي الله ورکوي قسم دی د الله قدرت ته چې وګوره حیران بشي
د دومره لوی اسمان ته وګوره، نوې نه رنګ خراب شو، نه دوباره د برش ضرورت شو چې ولا رنګ دوباره فرشتې ورته ونښلئ چې رنګ کچه شوی دی او دا رنګ ولا دوباره تازه کې. نه پکې د پیلر ضرورت شته، نه پکې ټانکه شته، نه پکې بیمان شته. د دومره خشته ښکلې ځمکې ته وګوره او د انور ته وګوره، په کم ټیم کې راخېږي هغې له ځان رسئ، شواروس کې خپل ځین له واپس ځان رسئ. نه پې لوډ شیډنګ راغی، نه پکې هغه څه ورته ویلې کېږي ټرانسفارمر خراب شو، او نه چېرته تار وسوځېده. هماغه رڼا د انور هغه حرارت چې په کمه ورځ خدای پیدا کړی دی همقسې به چلېږي. اوړي کې به تو زیاتې او په ژمي کې به کمې. او سپوږمۍ ته وګوره، د خدای ستورو ته وګوره، دا د الله قدرتونو، د الله کائنات، الله د څومره لوی قدرت مالک دی. دې که نه دی جواب راکې د لوی طاقت خاوند. هغه جنۍ ورته وایي ستا پلار چا پیدا کړی و، ستا نیکه چا پیدا کړی و، تا له ډوډۍ څوک درکوي، د چرن پرن له د مرغانو له ډوډۍ څوک ورکوي. بس فرعون خو پوه شو، اخو پوه شو چې دا جنۍ خو دین بدل کړی دی، دا خو د موسی علیه السلام دین قبول کړی، دین بدل کړی دی. بس فورا یې وی چې دا عقیده به دې پرېږدې، ما ته به رب وی، ما ته به خدای وی، او که ما ته د رب ونه وی او ما ته د خدای ونه وی، نو داسې سزا به درکړم چې په مخ د ځمکه به مې چالم نه ورکړی، پته به درته ولګي. نو بقول د هغه جادوګرو ته هم دا خبره کړې وه، بقول د هغوی فقض ما انت قاض. پښتانه وایي که نه، وي زه لاس د خلاص او توره دې تېره. فقض ما انت قاض چې څه دې خوښې کوه، زه مړه انما تقضي هذه الحیات الدنیا. ستا زور خو د دنیا په دې ژوند کې چلیږي، مړه به مې کې نور به راسره څه وکړي، مرګ نه پس نور څه کولی شي. هغه نورم بل وشو. بس فرعون په فایل دستخط وکړه د هغې ښځې، قاضیم دی او فرعون او ججم دی او هر څه هر څه دی. بس فیصله ولیکله، وی دې ښځې له سزای موت، خو په داسې طریقه به دې له سزای موت ورکوو چې د ټول مخلوق دپاره د عبرت نمونه جوړه کړو. بلا سو خوب ورته میخونه ټکوه، پسولی کوي. ورځې وله مقرر کړو، دنیا تماشې له راغله، او دې دپاره د خلکو مخکې سزا ورکوي چې دا ټول خلک وویني چې بیا د فرعون د خدای نه څوک انکار ونه کړي. نو چې دی راوسته، نو لاول خو یې ډر وکړي جامې ته وباسي. الله اکبر. د یو حیا او د عزت د ښځې دپاره جامې ویستل، دا 10 مرګه دي، دا 100 مرګه دي. الله دې د مسلمان حفاظت وکړي. بری مجلس ډک دنیا ناسته را ولاړه، تماشې له راغلي دي، دا غریب یې بربنډه کړه او بیا سملوله. وی په داسې طریقه به تې سو باسئ چې په لاس او پښپو به له میخونه ټک وهئ، په هغې کې به تې سوځي. او سات په سات ورته وایي که ما رب منې دا سزا دې ختمیږي، بس دا واپس کوم سزا، او که ما رب منې نو واپس دې په ډیوټۍ لګوم. او کمبختې دومره قمقلی د بادشاه دربار کې لګیا نوکري کې. یو سړی لوی افسري خو د بادشاه په دربار کې نه، د هغه جدا عزت دی. او یو سړی یو راکوټ کلرک دی په پریزیډنسي کې، بادشاهي محل کې دی، یا پرایم منسټر هاوس کې دی، یا گورنر هاوس کې دی. د هغه څومره لوی قدر یې صاحب ګورې غږ مه کوه، گورنر ته رسي. هلکه ګورې د مخکې کچ کلپ مه کوه، ځکه دا خو بادشاه سره هلته ناست پاست دی، د هغه قدر زیاتي. نو تا ګورې واپس د په نوکرۍ بحال کوم، او کمبختې د ما محل کې نوکري کې خلک د قدر کې عزت کوي، د ما د ښځو خدمت کې روغې که لیونی او نه نه نوکري نه ده پکار، د عزت مې نه دی پکار، ستا محل مې نه دی پکار، دولت نه دی پکار، دا د دنیا عیش و عشرت نه دی پکار. څوک پکار دی؟ شوق سره وایه، بیا وایه څوک پکار دی؟ الله مې نه پکار دی. هغه مې الله نو پیژندلې، اوس مې خپل رب پیژندلې، مې خدای نو پیژندلې چې تا ته به مې سجده لګول. ستا په تنخواه خوشحاله وم، اوس ما خپل رب پیژندلی. فقض ما انت قاصد خوښۍ کوه، مړه به شم خیر او خلاص. میخونه ټک وهئ، غریب باندې میخونه ټکوئ او وینې ترې بهېږي. ایمان نه پرېږدي. ایمان چې کله اړه ته کوشو دا د وتو نه دی. نن زمونږ نه ایمان روان دی، خفه کېږئ مه. د انجیوز د لاسه، دا ګنده انجیوز، څوک د امریکې، څوک د برطانیې، څوک قادیانان، څوک پرویزیان، څوک یو څوک چرګوټي خلک وله ورکوي، څوک وله رکشا اخلي.
څو کله پټینې غوندې چې ته یو غوا میخه والي بس دی به د ایمان نه تېر دی واپس بیا د خدای پسې هم خبرې کوي لږ غوندې یو موټرګي خلکو له راشي دومره نشی په سر کې راشي چې بیا نه خدای پېژني نه پیغمبر پېژني نه کتاب پېژني زما وروڼو چې دا څومره نعمتونه مونږ تاسو سره یو چا راکړي دي چا سره چا راکړي دي او لاس کې د چا دي یو ساعت کې د نادشتي شي دا به نه وې ډاډه کېږه ما مستی به نه کې کبر به نه کې غرور به نه کې قسم دې چې وغواړي په یو ساعت کې دې خولې نه د ډیوه جوړولی شي پالج به سبا واله خوله به دې ډیوی په خپل اختیار کې به دې نه لاړې به ته بیږي کولی شي که نه شي کولی دې لاس نه دله سمسی جوړولی شي دا قصې چې خلکو سره ستړي مشي کې اب هم در باندې رحم کوي لاس په خپل اختیار کې نه او د خپې نه به دله کونټی جوړه کړي بیا به څه کوي رښتیا وایي الله کولی شي که نه شي پټې موټرګي راشي بیا نشې کا خپې ځان پسې راکاږ سپلی ځان پسې راکاږو پیسې ځان پسې راکاږ او بیا مولا خو د مونږ د نظر اړو سره راځي نه که ټول عمر دنیا لګیا د زوی دې لګیا دی رور دې لګیا دی ګاونډي دې لګیا دی او ګډې وډې وایي جواب نشي ورکولی ځکه سپېړه درکوي مولا غریب که معمولي غوندې په مانځه کې چې یو حرف پتې خطا شو استاد جي کوم خوا تللی وې او لس ټیلیفون بیا مولیانو پسې وکړي زما استاد خدا ټکې ویل او پیږې به نه مولا سره به نښلې پیږې به نه په دین او مولا سره به نښلې مولوي صاحب پېښ او دین یې پېښ دا ولې دا کبر پوټې موټرګي رکوټې بنګلګې مونږ خدای زمونږ نه ير کړی دی د دنیا مال ډېر ښه دی خو چې خدای در نه ير نه کړي کمې دنیا چې د نه خدای ير که دا دنیا تبعی ده هغه جنۍ ورته وایي مې خدای نو پېژندلی اوس مې الله پېژندلی دی ستا دربار ته ورسته سلام میخونه په ټکوئ فرعون وی ودرېږه اوس په دې معلومه کم چې د ایمان پرېږدی او که نه پرېږدی د دې جنۍ یو ماشوم بچی و تېرودونکې د مور اډر یې وکړه ماشوم هله راولی ماشوم یې راوست چې راوسته وی دا وله په دې سینه د پاسه سمله وی او په دې سینه یې وله حلال کې الله ماشوم یې وله په سینه سمله د ظلم هم څه انتهایي نه او د هغه مور هغه سینه یې وله په دا خوله کې ورکړه زه وایم چې په دې مور به څه تېرېده بچې لګیا دی په دې وخت کې د مور پیر وي بچې وایي ما له مور مینه راکړئ بچې وایي ما له مور شوده راکړئ بچې وایي ما مور بچې خو چې مور غېږ ته واچوي نو چې بچې جاړي هم دې قلار شي د مور هغه بین چې پې ولګي بوی د خدای شان دی چې د مور بوی پې ولګي نو دا بچې خوشحاله شي بچې وایي ما مور خوشحاله ده او زما سینې ته اچولې او ما له پی راکړئ او بچی ته څه پته لګي چې زما مور په کوم جنجال کې گرفتار د مرګ په دام کې نښتې ده او دې وخت کې مور به څه وایي الله چې زما دا بچی ما نه دغسې پاتې دی او زه د دې بچي نه لاړم او پته نه لګي بچی وجنې او که نه وجنې د مور پړه به څه تېرېږي او یقین وکړه چې چاړې واغېشته هغه بچی د مور په سینه د پاسه ولا حلال کړه کتاب کې نشته خو زه درته دا ټکې وایم دا رستنې ټکې زه وایم چې د دې بچي دا وینې به د دې مور په خوله په دې سپېمو کې تلي هلکه تللی به یې که به نه تلي ورننوت بچې ملال شو ښځه هغې جنۍ نه م سوته دنیا ته ښکاره شوه چې فرعون د خدای نه به انکار نه کوي کو دغه سزا ده چې دې کله کور ته لاړ برید تاوی بیبي آسیه ښځه ده څنګه مې کړه چې زما د خدای نه څوک انکار کړي دا چل به ورسره کوم بیبي آسیه هم پټه مسلمانه وه هغه بیبي وه چې حضرت موسی علیه السلام یې ماشوم لوی کړی دی بیبي آسیه خو مسلمان خو به مسلمان خفه کېږي هغې غریبې خو غږ نه شو کولی هغه زړه خو د هغې نه زیاتو دړ دی مونږ لیدلې نه دی زمونږ زړه به سره دړدېږي د هغې خو د کور جنۍ وه بیبي آسیه فرعون ته غوسه شوه ویل ظلم دی که ظالمه او د ظلم د پاسه ظلم دی وکړه دې ماشوم بچي څه ګناه کړی وه چې د هغې په سینه دی حلال کړه دومره دی دړدوله الله دومره ظلم دی وکړه دومره دړ دی پې تېر کړه الله به دنه تپوس کوي خو چې د الله ټکې فرعون واورېد وی څه دې وویل تم زمانه بغیر بل خدای منې وی زم بل خدای منم ته خدای نه چې دا خبره وکړه فرعون اګ بګولا شو
او دا اسیه خوخه وا خوبصورت هم وا په مینه دې سره نکاح کړی وا دا سو شو یا ښځه لیونی شوې نه لیونی ته ضرور یم زه هغه ذات منم چې د کائناتو خالق او مالک دی او ظالمه ته هغه ځان سره ځان چې هغه ذات په ځای ځان ودرې ته لیونی که زه لیونی یم بس فورا یې میټینګ راوغوښتې مجلس شورا کابینې میټینګ راوغوښتې زما په کور کې هغه اسیې باندې خو هم د موسی جادو شوي اخو بل خدای مني ما نه مني دې سره څوک چاوي صاحب صبر وکړه نصیحت به ورته وکړو ټیک بشي چاوي صاحب سزا به ورکړو ټیک بشي چاوي صاحب جیل کې واچوه ټیک بشي چاوي صاحب لبه صبره کنن دې ته صبر وکړه سبا بل ته روچتېږي بل روچتېږي بل روچتېږي دې له هغې نه سخته سزا ورکړه که دا خپله خدایي دې پکاري دا سټیج دې پکاري دا بادشاهي نو دا سزا ورکړه انقلاب درته جوړېږي فعل را مخکې که د هغې ویې لیکل چې د دې لم سزای موت خو آسیې له به داسې سزا ورکو چې د هغې نه خطرناک وي په جمدوني به تې سرمن وباسو په څه باندې لکه په جمدوني څاروي خو چې مړ شي سرمن ته وباسي دې نه په جمدوني به سرمن وباسي دې نشان عبرت ګرځو اډر یو کو ودا په پلان کې روز راولې او دنیا خلق تماشې لاراله نن به فرعون خپل خدای له سزا ورکړي دنیا میدان ته راوتل او د دې محل د دریاب په غاړه او داسې اډر یو وستو ودا به د کمسونه نيسه او خپل مخې به راکاږي دربار هغه بیبي آسیه چې دا غي دا وخت څه کې جامم چانه ولید ولی ما دا توختي و چې د فرعون خزم او د فرعون به خلکو سونه قدر کو د دې خزې به سونه قدر کو پلاره بتله پولیس فوج مخ کې رستو بته ته چا به نظر نو چته او خپل خدای خزې ته وګور داسې د عزت جون او داسې د منیټری جون او اونې سه د سر د وختونه خپل مخې راکاږي اډرو د فرعون غریب د وختونه اونې وا او راکاږي او محل ته راوسته فرعون اډرو کوي داسې وکي چې د دینه سو باسو نو لاول د محل ته ولا مخ مخ کې او د باغونو ته د محل خوا کې باغونو دی ته ولا مخ مخ کې او د دې چې څومره غلامان دي عمرایان دي مت مخ ودروي او چې څومره د دې کالی دي زیورات سره سپین کانی او جامع دا ټول ورته مخ کې دي چې د امریکا د ارس او تخکاری چې ارمان کې خلاړ شي بلډینګ ته وته مخ باغونو ته ولا مخ غلامان نوکران وته په قطار درول جامع وته کې خو دي کالیګان وته کې خو د سرو سپین تاجونه وته مخ کې خو دي اے آسیه لیوانه کرو غیدار سدن پاتې دي محل تو ګور پاگل ساده نو باسم ټوکیاګانې د تپرتی دي چړې د تپرتی اے وته مخ کې خو دل دا قصابان جلاتیان مې روستي مرک براشي دار دنه پاتې شو دی ویندو تا وګوره دی غلامانو ته یو اډر بدن مخ کې رستو کېدل ته دنیا څومره زینتي رښتیا وای دی یو وزیر سونه قدرې پلا رجدا پولیس والا غریبانان ته مخ کې رستو وی گورنر صاحب وزیر اعلی صاحب کې بیا را رواني او خو دا غریبانان سار نه ماخام پورې په دانورونو باندې ورته ولاړ څومره پروتوکول دا څه دنه پاتې دا محل وګوره دا باغونه وګوره دا وینځ غلامان وګوره دا تاجونه سره سپین وګوره دا د ریخمو جامع وګوره دا نه پاتې دا بلډینګ او محل اسوي الله هغه دغه وخت کې الله ته درخواست کوي رب ابن لي عندك بيتا في الجنه قران نقل کی قران رب ابن لي عندك بيتا في الجنه الله ستا په مینه کې دا محل منه پاتې کېږي او الله مال په جنت کې محل راکې او الله ګورستان لري نه چې تاسو سره نږدې محلي ګوري طالبان په پیږي عندك لفظ فکر او دا عندك د خپل ځای نه لږ مخکې شوی ته ګیره مر په مطابقت الله ستا په مینه دا محل پاتې دی نو چې ستا په مینه کې قربانې ګم تکې کېږم او دا محل پاتې کېږي نو مال به جنت کې محل لا کې خو الله عندك ستا په خوا کې براکې چې ار وخت ته ګورو انا خو لري نشم کړ رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين خدای د فرعون او دا غد عمل نه وساته مرګ قبول دی فریاد نکم الله ته دی وخت نه چې خدای مرګ را نه آسان کې خدای درد آسان کې دا نه وای
خدای مرگ نه مې بچ کې دا نه وای خدای دا تکلیف را باندې احسان کې دا نه وای ونجني من فرعون وعمله الله دا فرعون او داغه د شرکی عمل نه مې وساته مرګ خدای خو چې د دې نه مې وساته ونجني من القوم الظالمين دین نجات را دین مې خلاص کې بس مرګ خدای خو چې دین خلاص چم سه بچاړي باندې چې سرمنو وستل غریب شهید شو د چا په محبت کې وایا شوق سره وایا اوس دا خو مینه شو اوس د مینې نتیجه څه شو الله بس نتیجه د مینې ورکړي نتیجه څه شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج لته واپس راغی حضور پاک وی پلاره تیرې دم په یو وادي تیر شم داسې خوشبو مې ولیدله چې داسې مې په جون کې چېرته نه ولیدله حالانکه جنتونو تم تللی بیت المقدس تم تللی داسې خوشبو مې ولیدله چې جون کې مې داسې خوشبو نه ولیدلې ناشنا خوشبو وه جبریل نه مې تپوس وکړو حضرت جبریل دا خوشبو ده څه ده دې وادي کې کم بوټي دي دې کې کمه خوشبویي ده چې دا ما باندې داسې معطره ولګېدله وی د الله رسوله دې وادي کې بوټي د خوشبو نشته کارخانه د خوشبو نشته ګلان پکې نشته چامبیل پکې نشته دا خوشبو رسه ده دې کې د فرعون ګومنځ ولا وینځ خخه د هغې د قبر خوشبو ده حضور پاک و تپسخیږي دا د مینې نتیجه شو او بی بی آسیه قول محقق داسې دی راجح وان کان فيه اختلاف راجح قول دا دی چې دا به په جنت کې د محمد مصطفی په نکاح کې وي حضور پاک فرمایي د بخاری حدیث دی په ترمذی کې شته مسلم کې شته چې په ټولو ښځو کې بهترین یو څو ښځې دي یو پکې آسیه امرأة فرعون آسیه د فرعون ښځه بهترینه ښځه